کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا قبر چی دے یا خو روضة من ریاض الجنہ دا جنت دا باغچو باغچه دا و اما حفرة من حفر النیران او یا دا اورون دا کندونه دا اور یو کنده دا. دا حضور پاک مبارک وینا دا. دیر خلق پا دی سوچ کی دی و پا دی فکر کی دی چیر دا قبر دا عذاب دا بسنگئی دا خمونگا دا عقل نلگوندی دا خبر لرگوندی اخکاری. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا اقبر المیت اتاه ملکان چه کل مڑی قبر کے کیخو دلیشی دو فرشتے والا راشی اگا دو فرشتے سنگی اسودان تکی توری وی ازرقان شنسترگی وی دا دی لپاره چې دا شکل د هیبت وی نو دا هیبتناک شی چې څوک وویني نو دا ځان له عذاب دی پرې ویریږي ښه مضبوطي را پرې راشي تک تورې وي او شنې سترګې وي یقال لاحدهما یو ته نکیر و یو للابل ته منکر وی ناشنا دی بلد نی بلد انسان کو دیر حیبتناک شکل می خو پسڑی دی حیبت نرازی او چه زیم تیاره دی زیم پردیسی دی مرگرم در سر نشتا لاس او خپیرم تغلی شوی دی کار نکی او بیا دا سے حیبتناک شکل بانده فرشتیم راشی او سو اغتا پی جنم نا نو بلکی نورم حیبت رازی دو فرشتے دے سویل راشی دن تپوس کئی درے خبری دے تپوس کئی یو دا چستا رب سوک دے من ربو کا نبی علیہ السلام فرمائی کہ دا سوی نیک دے پر دنیا کے دا اللہ ربوبیت منلے دے نو دے بوئی چھ ربی اللہ زما رب اللہ دے کلک دیر نیکو دا اللہ صفت بمو کی ربی اللہ الذي خلق السماوات والارض اغا ذات زما رب دے چاہتا تا اللہ وی اور دا اسمانون عظمکے پیدا کری دی نہرونے پاکے پیدا کری دی غرونے پیدا کری دی دا اللہ دا صفتو نبو کی بیا با دے دویم نمبر تا پوس کے گی چھے دا نبی علیہ السلام متعلق ما تقول فی حق هذا الرجل حضور پاک مبارک بوتا روزہ مبارک اخکار کی یاد آگا شکل بوتا فوٹو یا تصویر یا مثالی شکل اب بوتا اخکار کی یا بعض علماء ہوئی چی تا خو پتا دا چی دا کم انسان تا پوس مانا قبر کی گی نو تا عمیہ پسوال کے خلق پور اخکاروالیم بعضی وقت کے نکی اگا سرے کہ تا تا پتا ہو چی دا اگا متعلق بمانا قبر کے سوال کی گی دا اگا حق کے سوے اگا سوک دے نیک ساری دنو دی وی هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیا وی هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کم انسان کی تاسو تپوس کرے دینوں دے جاءنا بالبینات والہدا مملے دا خدای پاک آیاتونا یا معجزے روڑی دی یا اخکار دین راتا روڑی دی اخکار دا خدای نخی منتا خود دی او ہدایت راتا خود دی نو من آغا اتباع اکلا اور بس روان شوی تپوس بکے گی چی دین دے سو دا کم دین لاندے تا جون تیر کرنے دے یہودیان اخپل دین دے یہودیت مطابق جون تیر رئی عیسائیان دا اخپل دین مطابق دا اخپل دین دے او دارنگے دا مکے مشرکان یا دے زمانے کی چکم اندوان دی بت متوالا دی دا اخپل دین دے زمونست دین دے تا دنیا کے چے جون تیراو دا جون دا تیراولو چے کم طرز دے طرز زندگی دا انسان دا جون دا تیراولو چے پا دنیا کے دے جون پا کم انداز چلئی اگا انداز دے سو نو الحمدللہ من کو چے دنیا کے جون تیراو نو من دا اللہ دا منشاہ مطابق تیراو
مونږ چې کومه دایره کې دننه روان یو هغه دایرې لپاره مونږ ته الله یو نوم ښودلی دی هغې ته اسلام وایي دی وایي دین زما اسلام دنیا کې چې ما کم جون په کم نقشه کې تیرو هغې نقشې ته اسلام وایي دنیا کې چې ما جون په کومه دایره کې دننه تیرو د هغه دایرې دننه نوم اسلام دی دنیا کې چې په کوم بلډینګ کې ما جون تیرو د هغې روحاني بلډینګ نوم اسلام دی علماء دا جواب به څوک دا ټیک جوابونه به څوک ورکوي دا هغه څوک چې د الله د ربوبیت دنیا کې د هغې مطابق ژوند تیر کړي او د الله ربوبیت یې منلي ګورې چې زما پیدا کوونکي زما لویونکي د دې حیواناتو پیدا کوونکي لویونکي د اونې بوټي کمال ته رسوونکي الله دی د الله ربوبیت د منلي او کدی وی چې نه مړه بس خدای پیدا کړم ټیک د خورې به زه ځان له پخپله لټومه نو که بس ما منډې ترړې والې خو ډوډۍ به میلو شي او که بالفرض دا تجارت او دا دکانداري او دا کارخانه مې جوړه نه کړه نو دا ډوډۍ به ما ته نه میلاوېږي ټیک ده چې انسان به خپل کسب کوي منډې به وایي دې نه بغیر د انسان ژوند فضول دی انسان الله پیدا کړی دی لري چې خپل کسب وکړو خپله منډه ووه خو دا به نه وی چې دا روزي زما دا په دې کارخانه کې ده او دا په دې تجارت کې ده او دا په دې تنخواه کې ده وی نه دا ظاهري مال اسباب مقرر کړي دي نور زما روزي په دې تجارت او کارخانه کې الله اچوي که الله وغواړي خو وابچي دله او که الله ونه غواړي هېڅ به راله وانهچوي او که الله وغواړي خو تنخواه به والم فایده به ترې ما ته میلو شي او چې الله وغواړي تنخواه به مې جیب کې غل به رانه وباسي که الله وغواړي تنخواه به والم نو زما به میاشت ښه تېره شي او که الله وغواړي نو چې کور ته راشم داسې بیماري به پرتې ځای به ټوله په ډاکټر لاړه شي دا انسان به دا صحیح جواب ورکوي او د پیغمبر علیه السلام متعلق به صحیح جواب هغه څوک ورکوي چې په دنیا په ژوند کې د نبي علیه السلام پوره تابعداري کړي دا پیغمبر د په حیث د دیني پېژندلي چې دا د مکې یو شخصیت دا نه چې دا یو ډېر لوی عظیمه هستي ده بېشک دا اشکال دا نشته نه په دې به پېژني چې عظیمه هستي هم ده د مکې اوسېدونکي هم دی نبي آخر الزمان هم دی خو الله زما د هدایت دپاره لېږلی دی نو زه به د هغه د هدایت تابعداري کوم او که نه د هغه د هدایت تابعداري دې ونه کړه او د اغیارو تابعداري دې وکړه مړه هغه خو ما ته ږیره وایي او ږیره خو هسې بدنومه او بېډوله غوندې شی دی د انګریز غوښه دې وکړه هغه دې ځان ته هغه شکل دې ښه وګاڼه مړه دا ټیک ده چې د پیغمبر خو مونږ ته دا منځونه او دسونه ویلي دي خو مړه دا به اوس دا په ناسته ډوډۍ او دا مونځ او دست او دا څه ورته ویلي کېږي چارهدامون او دا مړه څه زړې خبرې دي او دا انګریز سره او اغیارو سره کېناستې او د هغې خلکو تهذیب دې په لاس کې واخېسته د هغې په شان د بیزوګانو د حیواناتو خوراکونه کې هغه تشبیه دې وکړله نو پوه شه چې هسې په خولې د پیغمبر اتباع کې خو په حقیقت کې د هغه تهذیب د هغه راوړلی شوي دین د هغه شکل او د هغه عقیده او عمل دې زړه ته نه دی پروت دی د انګریز هغه زړه ته پروت دی دا صحیح جواب نشي ورکولی دین سره اسلام چې کوم اصول دي د هغې د دایرې لاندې تا خپل ژوند تېر کړی دی سر دې پې بار نه دی ادخلو فی السلم کافه الله وایي چې په اسلام کې داخل شه خو چې یو ګوته دې هم بار نه معمولي غوندې دا لږ غوندې یو خپا یو ګوته د سر ویښته امتبار نی چې د اسلام څومره نقشه ده ستا د عقیدې متعلق اسلام وایي چې هغه وساتئ عمل درته څه وایي هغسې وساتئ اخلاق درته څنګه وایي چې هغسې اخلاق وساتئ او د کردار چې کم خی چې هم هغسې کردار وساتئ بیع څنګه کې غشتل څنګه کې خرڅول څنګه کې دکانداري څنګه کې بل سره مزدوري دیاړي څنګه کې د بل نه دیاړي څنګه اخلي ښځې سره به څنګه ژوند تېروي ښځه خاوند سره به څنګه تېروي بچو سره به پلار څنګه تېروي مور به ورسره څنګه تېروي بچي به مور او پلار او ښځې سره څنګه ژوند تېروي ګاونډي سره به څنګه تېروي دا ټوله د اسلام نقشه ده چې دا د اسلام نقشه دې منلې ده نو ته به ټیک جواب ورکړې که دې نه منلې ټیک نشي ورکولی بیا به څه وایي هغه فرشتې نبي علیه السلام مبارکه فرمایي د الله د طرف نه به یو اواز ورته وشي چې انسان ته د جنت بستره راوړی لاندې ورته واچوي او دې انسان ته د جنت یو کړکۍ کولاو کې چې دی ورته ګوري دی ورته خوشحاله مګر پخواني بادشاهان به محل کې ناستو او مخامخ به ورته اوبه او چینی او دا که دغه به ورته ښکارېدل دا څه ورته ویلې کېږي باغونه
دقسې جنت کړکۍ ورته کولاو کې د دې هر وخت دا چمنونه ویني او دا کشته وبیني او د جنت دا خوشحالۍ ویني او یو بله کړکۍ ورته کولاو کې چې په هغې د جنت نه یخې هواګانې او خوشته خوشبویې ورته راځي او فرشتې به ورته وي نام اوس وده شه داسې لکه یو میلمه عزتمن میلمه چې وده کېږي نوې میلمه راغلي وده کېږي هغسې ښه مزېدار وده شه او یو ټیم به راځي که خیري په هغې کې به دې راپاڅو د خوب نه او دا چې کومې خوشحالۍ درته په سترګو ښکاري دې ته به روان شي. نبی علیہ السلام فرمائی دا قبر خو پټینې تنگ غوندې دی دا به دته دومره اوږد شي قامت دل بصور لکه څومره چې د نظر لګي دامره به ورته دا قبر فراخه شي او دی به خوشحالی او بعضې به داسې نیکان وي چې دا فرشتې وله راشي نو دی به پاسي داسې لکه د خوب نه پاسي سترګې به مږي او فرشتې به ورته وي تپوس ته نه کوو وی پرېمې دی مازدیګر وخت یې مونځ رانه قضا کېږي مونځ وکړم هغې نه پس به بیا خبرې اترې کوو داسې نیکان او صالحان به هم پکې او کم انسان چې د الله نه لرې دی کم انسان فاسق و فاجر دی کم انسان لعنتي دی هغې له چې کله دا فرشتې راشي په دې سخت شکل کې وختي درته مه ووایي دې نیک له چې راځي په ښکلي شکل به راځي په مزېدار شکل به راځي بشیر او مبشر بعضې علما وایي ورته وایي زیرې وله ورکوي بدله به په دا تور شکل او په دا شنو سترګو کې راشي او تپوس به دې کوي مر ربکا رب دې څوک دی دی وایي ہے لا ادري نه پوهېږم که په دنیا کې د مسلمان نه اورېدلی هم دې خو هلته به دې هېر شي دومره هیبت وي هېر به شي. ما تقول فی حق هذا الرجل د نبی علیہ السلام متعلق چې تا ته به خلک وایي چې قبر کې به یو شخصیت تپوس کېږي د هغه شخصیت متعلق څه وی لا ادري نه پوهېږم دین دې څه دی د کوم دین لاندې ژوند تېر کړی دی د خو د اسلام سره هېڅ تعلق نه دی ساتلی د خو انګریزي تهذیب خوښو د خو روسي تهذیب خوښو دا خو اسلامي تهذیب نو خو دته خو د اسلام بیکورډ ورته دي وایي یو زوړ پرسوده نظام ورته ښکارېده دته خو دا مونځ او داسې یو زیاتي غوندې شی ښکارېده دته خو دا حج او روژه او زکات دا زړې قصې یادېدې دته خو د پیغمبر علیه السلام تابعداري ډېره ګرانه ښکارېده دی وایي ہے نه پوهېږم هلکه دین دې څو نه پوهېږم نبی علیه السلام فرمایي هغه فرشتې به څه چل وکړي هغې به ورته وي لا دریته ولا تلیته ای قمقله نه دی د عقل نه په دنیا کې کار اخیستی عقل نه هم کار دی نو اخیستی چې کوم ذات پیدا کړې نو د هغه ذات به ته تابعداري کې که دشمني به کوې الله پیدا کړې ښکلې سترګې مال دولت عزت یې درکړه نو تا ورسره دشمني کړې ده بېوقوفه ته به دې نه پرېږدې چې مرګ به راځي تا څونه جنازې د ځان نه مخکې وړلې دي دا سوچ دی نو عقل سره به دې سوچ کړی و که نه چې څوک چاله څه شي ورکوي نو حساب خو به ورسره وروستو کوي که نه د هغه چې څوک چاله څه شي ورکوي نو د هغه خبره خو به مني که نه هغه دشمني خو به نه کوي که نه نو الله څیزونه درکول او درته ویې در سره حساب کوم نو تا په هغې سوچ نه کوم عقل نه دې کار نه دی اخیستی ولا تلیته نه نقل نه دې کار نه دی اخیستی کتاب دې نه دی لوستی د بل چا تابعداري دې نه ده کړې چې بل چا پسې روان شوی وي نو نه دې خپل عقلونه بل پسې تللی نه دې خپل عقلونه دې کتاب لوستلی دی نبی علیہ السلام فرمایي چې یضرب بمطارق من حدید د اوسپنو په سټکو به ووالي شي الله دې مستعد د اوسپنو په سټکو فیصیح صیحة داسې چغه به ووایي کریکې به ووایي روړې به ووایي چغې به ووایي یسمعه من یلیه الا الثقلین بې د انسان او د پیري نه باقي به یې ټول څیزونه اوري داسې غرض به وله ورکوي او دا یو غذار نه دی به شروع پې وشوه والی کېږي به زرې زرې کېږي به بیا به سمیږي بیا به والی کېږي بیا به سمیږي بیا به والی کېږي او داسې یو چغ او کریکه به وباسي چې انسان او پیري نه ما سوا به یې ټول اوري اواز به وشي د الله را طرف نه چې د دوزخ بستره ورته لاندې واچوی د دوزخ بستره څه شی دی اور دی اور دوزخ نه ورته یو مزېدار روشندان کولاو کې چې هغه څخه بین او تو ورته راځي او یو کړکۍ م ورته دوزخ ته کولاو کې چې دی ورته ګوري او ورته به څه وایي چې قبر نه پاس دی که نه نو دقه دې ځای دی ورځې به وله الله دې مساعدي د مارون ډېر خطرناک سفر روان دی
مونږ پسې دنیا پسې ډېر استا یاري مونږ ونکړله. ما په تېره جمعه کې درته وویل پوټې چې دی نه چارسرې ته دی تیاري به لکې لږ جوړه بدله کړې، جیب کې زر پیسې واچې، زر کاغذ ځان ته ولیکې چې څه شی راوړم چې ير مې نه شي، زر ګاډي له لاړ شي هلکه ودرېږې ګاډي څه وخت راځي کوم دی ودرېږي. نو ګوره چارسرې پورې دی نو تیارې ورلکې. موږ دومره لرې سفر په چقاړو کې او په تیارو کې او په مارانو لړمانانو کې روان یو، داسې سفر را په سر دی، هېڅ تیارې به نه مونږ ونه کړو. زین للناس حب الشهوات من الله قرآن شریف کی فرمائی بس انسان ته خواهشات دنیا ډولې ده، بچی دی او مال دی او بلډینګ دی او دولت دی، دا ورته ډولې ده. لکه پتنګ ته چې دغه مخامخ بلف ډولې ښکاري او ورشي پې مونږ ته پتنګ قمقل ښکاري چې ای بېوقوفه چې ته دې بلف له ورشي نو ته پې څه کې برابره سوځې پې هغه ته ډولې ښکاري. مونږ ورته څه وایو ای بېوقوفه پتنګه چې ورلې سوځې ته په دا بلف څه کې. رڼا خو هغه چاله پکار دي چې کتاب ورته ګوري، ته که ته کتاب ورته ګورې څه رڼا خو هغه له چاله پکار دي چې په رڼا کې د دنیا څه کار کوي، نو ته دې بلف سره څه کار کوې مه ورځه سوځې پې. هغه ته ډولې ښکاري، هغه وایي ایس نشته ایس نشته چې ورشي وزرې ته وسولې لاندې بیا پروت دی د چا مخکې او دا نور څیزونه اخري. دا قرنګې فرشتې مونږ ته ګوري، مونږ ته دا دنیا ډولۍ ده لکه پتنګ ته چې اور ډولۍ دی، هغې را پورې خاندي چې مه ورځه نیکبخته مه ورځه والا بس دومره کوه چې څومره ستا وتاجت دی، ستا د بچو وتاجت دی، ستا د بیبي وتاجت دی. زه دومره هم دله اجازت دی چې د نوسو دې وتاجت دی، خو چې خدای ير نه کې نو کړوسو لغم کې، نو د کړوسو بچو لغم کې، نو د کړوسو لغم کې. رښتیا ووایه زموږ زمن دا بادشاهان او دا لوی خلک چې دا څومره ګټې کوي دا چا له ګټې هلکه ځان له ګټي نه دونه ورسره پرته ده چې هغه ده کېږي، بچو له ګټي دومره یې ګټلې ده چې هغه د بچو د ښځې کېږي، نوسو له ګټي دومره مال دی دومره مال د دغې خلکو چې که دا لګی او خواهشاتو باندې لګي او سار ماښام د خپل خواهش ډوډۍ خوري د نوسو مو سره کېږي. هلکه کړوسو له ګټي یاره دا به ووایم چې دې خلکو سره د ستا د بادشاهانو او د غټو خلکو سره دومره مال دی چې د کړوسو یم کېږي، نو چا له ګټي اخرت خرابوي چا دپاره د نوسو دپاره د کړوسو د بچو دپاره هغې خلکو له ګټي چې نه به یې دیو ویني او نه به هغوی دیو ویني، دی به مړي چا به پیدا کېږي لپه دوا به م ورپسې ونه کېږي. دا زموږ سوچ دی. تا خو د ګټې نه خدای نه منې کوي، تا د تجارت نه قسم دی که خدای منې کوي، تا د مال د ګټلو نه قسم دی که خدای منې کوي، تا د زمیندارۍ نه قسم دی که خدای منې کوي، تا د تجارت نه تا د موټر اخیستو نه منې کوي، تا د کور جوړولو نه منې کوي، خو دونه راته وایي چې ما خو مه یره وه که نه دا څه خدای نه ما در کړي دي که نه. او دې قبر له نه دی هلته به څه کوې نیکبخته دنیا له تیارې کوه، نه دې منې کوم تیارې کوه. نو چې دنیا له تیارې کوې د دنیا ژوند دی د 80 کالو دی، نو خو د کرونو کالو سفر دی، نو هغې هم څه تیارې وکړه دنیا له تیاري نه دی بلکل خدای نه منې کوي. که څوک وایي چې مونږ الله د تجارت نه منې کوي، د دنیا د کوټې نه منې کوي، د دنیا د موټر نه منې کوي، بلکل دې نه منې کوي. کوه دنیا حلاله ګټه دنیا کې دې نه منې کوي، لیکن د دنیا د 100 کالو غم کې نو د هغه زرګونو کالو غم نه کوي. دلته خو ځان له جنریټر لګې، دلته خو ځان له ګیس راولي چې بجلي راته پیدا شي، دلته خو ځان له پکې لګې، ایئر کنډیشن لګې، رڼا ځان له لګې، بستره ځان له راوړې، فوم ځان له راوړې، قالین ځان له راوړې. نو قبر ته غم نشته چې هلته مړه پکار ده. ستا په دی خو بل څوک قبر نه دي ته به دی که نه هلته د رڼا غم نشته، هلته د جنریټر غم نشته، هلته د بجلۍ غم نشته، د اے سي غم در سره نشته. هغه سفر کې د موټر غم نشته چې هغه سفر هم زه لږ مزېدار وکړم او خشته امن سره وکړم. الله لوی سفر، خطرناک سفر زموږ مخې ته دی. نبي علیه السلام فرمایي یضرب او به والي شي د اوسپنو په سټکو چغې به وباسي، مخامخ به دوزخ ورته ښکاري، مخامخ دوزخ به ښکاري او مخامخ به ورته د دوزخ نه کڅوړه کولی شي، بدبویي به پرې لګي او تاو به پرې راځي. او حضور پاک وفرمایل نبي علیه السلام مبارک وایي دا ځمکه به پرې راغونډه شي
او داسې به پرې راجوخته شي چې دا پختی به په یو بل کې ننوځي ګوتې مبارکې داسې کړې دا ګوتې د یو لاس په دې بل کې وردن نه کړې داسې به پختی به یو بل کې ننوځي او ځمکه به ورته څه وایي ای بنده دنیا کې خو زما د پاسه ګرځېدې او مزې دې کولې نن ما ته وسپارلې شوې اوس به درته پته ولګي چې تا سره څه عمل کوم راجوخته به شي او نیک انسان ته به ځمکه وایي ای بنده زما د پاسه ګرځېدې خدای دې یادو ډېر خوشحاله ومه زما د پاسه دې منځونه کولو نو تا نه د ډېره زیاته خوشحاله ومه زما د پاسه دې درود شریف وې ډېره درنه خوشحاله وم زما د پاسه دې د علم او د دین تعلیمي دې کوله او حدیث دې لوستل دین دې وې ډېره درنه خوشحاله وم اوس ما ته وسپارلې شوې که نه نو ته ګوره چې څه در سره کومه نو څه به ورسره کوي لږه به پرې راجوخته شي معمولي شان زور به ورله ورکړي لکه مور چې بچې سر له زور ورکوي او بیا به دې دومره فراخه کړي لکه د سترګو په نظر